دوستانو دغه ویډیو به راسره پلیز مهرباني تر اخره پورې ګورئ. دوه پیغامه دي پکې زما د سایډ نه. یو هغه پښتون ته چې کوم نفرت خورئ او یو هغه پښتون ته چې کوم مینه خورئ. نو نن به راسره دا یو ناره تاسو هم ووایئ. ډېر زیاته بښنه غواړم، معذرت هم غواړم چې اسلام زنده باد، پښتون زنده باد، پاکستان او افغانستان زنده باد، لر او بر پښتانه زنده باد. دوستانو د دې پښتنو مینه تاسو ولیدله چې څومره مینه د خپل ورور سره کوي، د اتا ورور سره کوي. د اتا ورور دغه ویډیو د سره شریکوم. د اتا یو مینوال دی، د کار په ځای کې کار کوي او د اتا ورور پوسټر یې لګولي دي، د اتا تصویران پرې رسم دي. دوستانو د هغه یو ډېر سخت مینوال دی. اتا خبر شوی دی چې دغه هلک تا سره ډېره زیاته مینه کوي. مینه خو ورسره انشاءالله ټول پښتانه کوي. هغه تاسو خپله باندې ویډیوګانې کې وکتل، خو اتا ورور هغه له پخپله باندې راغلی دی. اتا ورور غلی روان دی، ملاویږي ورسره. دوستانو تاسو ګورئ څوک ورسره تصویران وباسي، څوک ورسره ویډیوګانې کوي. دوستانو دا ولې اتا ورور داسې کارونه کوي چې یاره هغه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. چېرته چې خوار غریب وي، مسکین وي، فقیر وي، د هلته ځي او د هغې هغه د زړه ارمانونه پوره کوي. زه تاسو ته دا وایم چې یاره اتا ورور داسې یو ملک ته بوځئ چې هلته په نوم یې پښتون نه وي او ټول د پښتون علاوه د بلې ژبې والا خلک وي. دوستانو نو هغه خلک اتا ورور چې لیدلی په کیمرا باندې او هغه د انسانیت خدمت کړی، نو یاره بالکل واقعي هغه خلک به هم خدمت کوي، هغه خلک به هم قدر کوي. خلکو په زړونو کې به هم د اتا ورور مینه خامخا پرته وي. دوستانو پاک بخیر پښتونخوا ته راغلی دی. ټول پښتانه تاسو ګورئ د هغه سره څومره مینه کوي. هغه خلکو ته زه یو پیغام ورکوم چې د کیمرې مخامخ راشي او د درې خبرې د نفرت وکړي او بیا هغه لاړ شي، کیمرا بنده کړي، ویډیو پاتې شي. دوستانو ویډیو چلېږي، د پښتنو په منځ کې څومره نفرتونه خورېږي. په پښتونخوا کې دی، تاسو وګورئ چې هغه خلک په کاڼو باندې ولي او که نه هغه خلک په ګلونو باندې ولي. ولې چې اتا ورور د ګلونو کار کړی دی، ځکه یې خلک په ګلانو باندې ولي، ځکه ورته خلک سیرې وایي، ځکه ورته خلک خوشحالېږي. نو دوستانو زما خبرې هم بیا اوږدېږي، ډېر زیاته بښنه غواړم. دغه ویډیو مو اوږده شوله. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د نورو دوستانو سره حتما شریکه کړئ. د اسیم بلال ورور نه یو ځل بیا هم ډېره مننه کوم چې چېرته وي. الله پاک دې د ټولو مسلمانانو سره ښاد او آباد لري. ښه وخت درته غواړم، ښه شپې ورځې درته غواړم. د الله په امان.